بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ دوستانو. نن په دې ورځو کې ځوانان پیدا سوي دي چې غواړي هیکینګ زده کړي او د هیکینګ د زده کړې سره ډېر شوق او علاقه ده. نو ما هم په دې خاطر دا ویډیو جوړه کړله چې دغه د ځوانانو دغه شوق پر ځای شي. دلته یو ویب سایټ دی، هغه زه تاسو ته لینک داسې په اسانۍ سره نسم درښولی. دا قیمت لري. که چیرې غواړئ چې د قیمت په اړه یې پوښتنه وکړئ دغه واتساپ نمبر ته زنګ راووهئ، ځکه چې دا یو رښتینی سایټ دی او ما هم اوس 6 آیډیانې باندې هیک کړي دي او زما سره پرتې دي. که چیرې غواړئ چې دغه ویب سایټ لینک درکړمه نو کریډیټ کارت د دغه ډیپون له لارې راته راواستوئ 020 دغه نمبر ته چې مو کله کریډیټ کارت راواستوئ نو زه به لینک په اتوماتیک ډول تاسو ته درواستوم. بیا به تاسو کولی سئ زما په شان آیډیانې باندې هیک کړئ. اوس راځو کوم اکاونټ چې دی هغه جوړولو طریقه یې زه تاسو ته درښیم. نور که تاسو لینک غواړئ هغه ستاسو خوښ ده او که نه یې غواړئ هم ستاسو خوښ ده، خو په یو طریق سره جوړېدلی سو. هغه دا چې تاسو ماته 15 سبسکرایبر پیدا کړئ. فقط 15 سبسکرایبر راته پیدا کړئ، نور زه تاسو ته حاضینه نه غواړم. که چیرې 15 سبسکرایبر راته راورسول نو انشاءالله خامخا به دغه لینک تاسو ته درلیږم. دغه لینک چې مې کله تاسو ته درولېږي نو تاسو په ډېره اسانۍ سره دلته ځان ساین اپولی سئ. دلته خپل یوزر نیم ورکړئ، ایمیل ورکړئ، سیټ پاسورډ ورکړئ او پاسورډ باندې کښې دلته آی ایم ناټ روبوټ باندې کلیک وکړئ او د روبوټ علامه چې کومه ده او دلته به ستاسو څخه یو څو پوښتنې وکړي. هغه پوښتنې ځینې وخت کې پوښتنې نه رسه کوي او ځینې وخت کې بیا پوښتنې رسه کوي او که پوښتنې رسه وکړئ هغه هم پروا نه کوي. بیا په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ. نو ښه دوستانو، تاسې ماته فقط 15 سبسکرایبر راولئ. هغه څوک چې غواړي چې 15 سبسکرایبر ماته راولي نو هغه دې میسیج وکړي، زه به لینک ورته ورواستوم، ځکه چې دا یو رښتینی سایټ دی. اوس به وګورو، زه خپل اکاونټ ته ننوځم. ما مخکې اکاونټ جوړ کړی دی. زه یې 2 ویکټیمه راته ګیر کړي دي، 2 ویکټیمه یې نن ورځ راته ګیر کړي. نن 2 نفر هغه هم پاکستانیان دي. زه یې اوس ګورم چې دغه دي، تاسو وګورئ دوستانو، دغه دي ویکټیمونه یې ماته دغه کړي دي دوستانو، ویکټیمونه دي. په دې کې یو ملګری و، هغه څخه ډېره بخښنه غواړم چې هغه آی ډي مې ورهک کړې وه، بېرته مې ورپرېښوله. ډېره بخښنه ورڅخه غواړم، ډېره. نو دغه سایټ لینک که چېرې تاسو غواړئ 2 د پبجي آیډیانې راته هیک کړي دي او 4 د فیسبوک آیډیانې راته هیک کړي دي د پاسورډ سره. دوستانو داسې پاسورډونه نسم درښولی. نو که چېرې تاسو غواړئ دغه هیک کړئ نو خامخا میسیج وکړئ او یا هم 15 سبسکرایبر راته پیدا کړئ یا 10 سبسکرایبر راته پیدا کړئ چې زه د پبجي طریقه هم در وښیم. دغه د ما د پبجي طریقه هم دلته کړې ده دوستانو. هلته مې پبجي هم هیک کړی دی. دغه دی دوستانو، پبجي مې هیک کړی دی. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دا پبجي هیک کړئ نو ماته میسیج وکړئ دوستانو. زه به تاسو ته د پبجي د هیک کولو طریقه هم وښیم. دلته پرنټ ویکټیم باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو ته کاپي سي دوستانو. نو زه تاسو ته نه درښیم نور دوستانو. د خدای په امان. که چېرې لینک غواړئ نو هیله کوم میسیج وکړئ.